غاټ کمای هغه دا عزتمند دی د میش په معاشره شه لمنځ کېږي الحمدلله رضا کېږي جمیل منزینه کېږي جماعتینه آباد دي تبلیغ کېږي مدرسې کېږي ښځینه مدرسې شته ښځینه تبلیغ کېږي دا ټول الحمدلله پښتنو خو ځان د باندې خلق کوي خو کوم یو شی کمی دو چې د میږ ورپکران ده چې دا مې کمی دو هغه غاټه د دین حصه دو میږ سره ختم کړي دو عزتمند ښکلي اخلاق دي میږ په اخلاق باندې یې لګېدلی دا خو څه ګناه نه ګڼي بد اخلاقی بل ته تکلیف رسول په زړه شه حسد کینه بغض لرل د کښلي اخلاق جوړول د کښلي اخلاق څه ثواب نه ګڼي وامه عایشه فرمایي چې د ټولې زندګي د ټولې ورځې رضیدار او د ټولې زندګي د ټولې شپې شپه بیدار دا یو طرف ته کوه اخلاقي چې خالي کښلي وي بل طرف ته کا د کښلي اخلاق ول د میزان په تله شه د عمل په درونه دي ورېږي د باندې نه ناپل ثواب ګڼي خو کښلي اخلاق ثواب نه ګڼي الله رسول پر ټوله زندګي شه د ذات په اعتبار سره چا نه انتقام نه راوسته جهاد دې پر وتیره چې کړي خو د ذات په اعتبار سره د چا نه انتقام نه راوسته او مش ټول په دا بیماري شه مبتلای ما ملي جیسے کہ واقعي مش دی ورته کوي او جاغه خالي لوس چې کی مش گزارونه چی گئی الله رسول دا اخلاق نه الله رسول جنگ بدر سے صحابہ کرام صوف بھی لوڑدا ایک طرف نہ کافروں نے صوف تب میدان جنگ دا اللہ رسول دے صحابہ صوف سمائی و صحابہ شیو صحابی بار تر وطلا دا اللہ رسول پلوش تیرو دے تیر ساریا نو صوفین سماول نو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صوف نلش کی بار تر وطلا دا تیری پا بندے کشیر دو پا دا سینا بندے اور تاویو چے سواد لش کی پسٹ لوڑ شا لش کی پسٹ شا صوف پیسی ہو د خوشاوله را دا خو موت او نبی نو ورته کړی هغه سواد ورته وی چې اے د الله رسول الله تعالی دنیا ته رحمت للعالمین ورلجله د عدل او د انصاف ته پر ورلجله په دختیر خو ته مت تکلیف ورسو زه خو بدل ته نه وونه یا په دغه زوی شه او صحابه کرام د مجمل کرا سګای موت او نبی رحمت للعالمین دا نور دی چې ته ما د نه یې تسګه په مخ کې تیر ور کومونه بدلو وکړه چې تیر بلور شونه ورته ویل چې د الله رسول امو په وجود باندې کپڑا نو صحابه کرام ډېر غریبون وي او ته په وجود قرتا دا قرتا لري کبه پاستاس دې ته نه انتقام او ټول صحابه ګوري میدان جنگ دا کافر روي لوړ دی امو ته نبی خپل قرته ته لوس کو قرتا ورته چی کوي کله قرتا ورته چی کړه تیر لري وتري ولا رسول باندې غیر بدلا کړه او چاپی کولا په لګیا شي الله رسول ته چې راس کوي دی ورته چې دا الله رسول ته نه انتقام خوستایش تو نه زو انتقام خوستایش تو نه پیرو خوستایش دا خو موي واحد لا جوړاوا د شهادت امید زیات ته بدل مایندون شي کلی ته تک امید ډېر کم دا مو د زړه ارمان داو چې مو د وجود سرمند محمد مصطفی د وجود سره ولاږي او اخري سلام مې داسې وشي دغه د پر مو د خلا جوړ کړی او زه ته نه بدلو خوستایش تو نه بدلو خوستایش الله رسول په ټوله زندګي شه د خپل ذات په اعتبار سره چا نه انتقام نه دا وغوسته او میش په دا بیماري شه سخت مبتلای او دا بیماري میش ګناه نه ګڼي حضرت محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه دا په صحابه شاغه جلیل القدر صحابي دا چې الله رسول سمره جهاد مایندونه ته تلا دا په یو مایندون شدای ورسته نه داونه بوته شو 27 غزوات شه شرکت کړه دا دغه نه سوا به شمار جهادینا کړي ډېر جلیل القدر صحابي دا ډېر مضبوط صحابي دا د اخري د مرض الموت شه بیماریش پریتو د ما مارک په داړه باندې صحابه پر بدل دي ورته نوستي دای ورته وی چې مو سره دوستا پتا شتا چې مو سره کیما سرمایا دو چې مو ډېر امید ده په چې الله مې معاف کړي وی چې مو سره هغه سرمایا چې مو زیات امید ده چې الله مې پتا معاف کړي وی چې دا خبره دو چې مو په داس رشه چې د پر حسد او کینان دو ګرځوي چا د پر ما خړولا نه ګرځاولا دا سدای نو دی چې مو سره د امید عمل دادی چې الله رسول سره مې یو محاذ نه د پریشا چې سجاګړې درانو دا سدای نو دی چې د الله رسول صحابي وی چې مو د مغفرت پورا چې مو ډېر امید ده چې الله مې پتا بخشي دا چې پتا سینا شمو چا د پورا کوټ نه دا ګرځاولا
چا دې پوره مې کینا بغض نه دا ګرځوله نفرت مې نه دا ګرځوله الله رسول په صحابه کرام سره ناستو صحابه ته وویل چې او صحابه په د مخامخ دروازه چې کوم سړی رانوځي داسې طرف ته روان د جنتي سړی د دیدار یې وکړي ټول صحابه ورته ګوري یو صحابي رانوې ته اوداس یې کړله او د مخ نه د ژیرې نه یې دې بېکترې سکېږي اوداس یې کړه او دواړې چپړینې په دې ګسلو شو غوښتې دې رانوېتو صحابه ورته ګوري اور هغه الله رسول ته مجلس کې کښېناستی دی سبا ته بیا په هغه ټایم باندې الله رسول ویل چې جنتي سړی به د مخامخ دروازه روان ده داسې طرف ته دیدار یې وکړي چې بیا صحابه کرام انتظار کوي چې دا خوش نصیب انسان ویسې کوي چې رحمت للعالمین په دنیا کې د جنت خوشخبری سناو کوي بیا چې وکړه بیا هغه صحابي دا اوداس یې کړه دا وې به کترې او نه سکېږي او چپړینې راغوستې دي په درېیمه ورځ بیا الله رسول وی په دې دروازه جنتي سړی روان ده بیا صحابه ګوري چې دا ویسې کوي خوش نصیب بیا هغه صحابي نه وې تو ده کترې او نه سکېږي او چپړینې په لور شدي یو صحابي وی چې مو سره غم ولګېدل دا د عمر لویا خوش خبری د جنات الله رسول بیان کړل د سړی عمل ته شای دي چې په خپل شهر غن کړتا چې ورته مو چې زه په باباجي سره کیلومان شوې قسم په کړه دا کړتا نو صدرې ورله کا خوښه دې زه په علماء شه او دې چې دا د علماء شه یواش په تر کړه دا انتظار کوي چې دا سامال کوي خپل خیبو کو چې ویش ویش الله ذکر یو کو یو طرف ته وشته بیا د صبر اسه بیا بل شپه د صحابي انتظار کوي چې دا چې څه کوي چې الله رسول د مبارک جنات خوشخبری سنو بل شپه تیر شله بل شپه چې درېش په تیر شله سبا د صحابي ورته یي د صحابي دا د کوم صحابي په بارش الله رسول ویلي چې جنتي سړی دا ورته ویل چې زه په لور سره کیلومان نه یو نو مو قسم کړه چې زه کېرته نس په دار ته اوشه چې ته په بارش الله رسول درې ور د جنت ته خوشخبری اعلان کړه دا ته عمل صدا متا عمل وشه دا یو ته چې عمل خو مې ته ولیدل چې مست شي عمل دی او دغه نه بعد د سراون شاه صحابي د راق په شوګو چې وراره ګوټ شایو عمل شته چې پستر کې لیدل شي چې درته وایي شي چې کوم عمل دا وی چې وراره او په ټوله زندګي شو په داسې نشي چې د قرآن فرات نه دا چا د قرآن کې نام بغض نه دا ګرځولا چا سره مې حسد نه دا ګرځولا چا سره مې په داسې نشي خړولا نه دا ګرځولا عزت و زلات دراب د طرف نه دی چاته الله سمره ورکړي دا الله مرضی دو ما د چا سره په داسې نشه کوټ نه دا ګرځولا او ته چې اوه دا عمل چې ته جنت ته پرسېدلې دا عمل چې ته جنت ته پرسېدلې مبارک شه دا عزت باندې دمر غټ عمل دا دمر غټ عمل دا ونن د میش په معاشره شي دغه کی دمر فقدان دا چې سیک دغه د دین احسان مګن غني چې دغه دین دا یا دغه د سوق چار دا سیک نه غني دا میش ډېر لوی کمای دا ډېر لوی کمای دا یو ځای چې استیجی خامخا 19-20 پارک سی صحابه په دور شروع غلا دا بیغه پارک ازالات سرانګ شوې دو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څخه خبرې سره تیز شله ابو بکر صدیق څخه سخت الفاظ ورکړل دغه نه بعد ابو بکر سره غم پیدا شو چې منازیتای وشو نن د میش سره غم نه پیدا کېږي بیا منصوبې کوي چې څو ور سره کوم میش دا منصوبې کوي ابو بکر سره غم پیدا شو چې مو زیاتای ورکو الله ویګلو مان شي ورته چې عمر مو معاف کړه الله نه معافي ته وړه عمر دما ګلو مان دا چې ساری ټیټ کړه دا جواب نه ورکړي ورته چې عمر مو معاف کا د الله نه معافي ته وړه عمر جواب نه ورکړي بیا ورته ابو بکر صدیق عمر مو معاف کا الله نه معافي ته وړه عمر جواب نه ورکړي ابو بکر صدیق سره غام ولګي الله رسول دربار ته روغی ویچه اید اللہ رسول موتا مسئلہ پیشا دو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ ابو بکر دیمرا غم نہ کر ننویتا اللہ رسول دربار رسالت تا اذا پندیر بندے کپڑان و دالی داشنا خوی دغی دتر پروان و ابزون پتا نور اللہ رسول تک شینستے دے اید اللہ رسول موتا مسئلہ پیشا دو سم مسئلہ ویچه مو عمر کمیون شے خبر روغلے مو سختیو رکڑلا مو مافیو نو گشتلا خو زی معاف نکڑل مسئلہ پیشا دو الله رسول ورته چې شاده وکښینا این عمر سره غم ولګېد چې دا مونږ چا معافي غوښتله دا خو د رسول ملګری ده دا چې ناراض شي الله رسول وی ناراض شي الله رسول چې ناراض شي الله وی ناراض شي
اروغای د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کیر دروغای دروازه اوټا کولا سیک روغای عمر روغای کیر نه پښتنه وکړه چې ابوبکر صدیق کیر شدا ریغه ته ورته روغلو ورته چې کیر ته نه روغلا دا پتا ولګی چې الله رسول دربار ته تلا فورا د الله رسول دربار ته دا روغای راوی وی چې کله دای رسول نه ناوید چې الله رسول چې ورته قتل کنه الله رسول د غصه د وجنه ورته سیر شو ابوبکر چې قتل چای دا الله رسول ورته په غصه شو ابوبکر فورا د غزوین ارچیک شو الله رسول ته مخه تک شنسته او ته وی چې اې د الله رسول په ذات مې قسم چې دی په حق نابیر لړله عمر ګرامو غلط نه د منزیتای شو چې عمر ته غصه ونه کې منزیتای شو ویلې دا قسم ورته کو چې دا څه نه چې الله رسول په دانا او ته په غصه ده چې سور ته ونوي عمر جرا سره الله رسول ورته وی چې عمر پیژنې چا معافي نه غوښتل او ته انکار وکړ دا هستی دو چې مود نبوت اعلان څرنګه کو دوه چې رښتیا دی ویل تو سه ټوله کو شاک شو اوسته و دی چې دا سړی خطو لګیا دا درې ور معافي هغه ته چې الله رسول چې جلدی ونه زه خبره درته تیرا کوم چې دی الله رسول په ذات مده قسم چې دی په حق نبیر لجله چې ابوبکر صدیق مونږه معافي وغوښتل او د الله نه وی چې معافي ته غوړه چې شرم مې په خلوص نه دی ورته ویلي خو په زړه سره وی چې الله ابوبکر معاف یا الله ابوبکر معاف ته یا الله ابوبکر معاف کې وی چې درې ور مو الله نه معافي ورته غوښتي ته دی الله رسول وی دی الله رسول یا الله په ذات مده قسم چې دی په حق نبیر لجله د الله نه بعد او د تو نه بعد په ټوله دنیا انسانونه موزیوت محبت د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره دا او دغه نه بعد جوړه وشله سره ده د صحابه کرام معمول ده د صحابه کرام زندگی وا نن په مشي عزت مند د خشي کمای دا خدا کمای سے کمای یا نه غنی ایو شاعر وی منز میں قزاش خفا په نیم خفا په دیم چې خفا په ول نیم دغه ته احساس ویل شي نن مشه د احساس نشتا چې د سیناوي پوکا کده بل مسلمان ورېر دی پورا د سیناوي پوکا کده بل مسلمان ورېر دی پورا د اختلافات و درې دغه حالات و برابر کده نن مشه د احساس نشتا اشکار ته جسملی چا سره مې جن لاګي اخت منسوبه جوړای اخت د ناکامی منسوبه جوړای دا منسوبه نور ته جوړای چې مو د چریغه وشي مو د چریغ دا منسوبه مې نه جوړای وی زمان در موت خدا آغا چاو مدیونی که ده طایف په شهر شدیم را په کونی او اشتشو چی به هوش را پریویده که تو بلی کی چه دوست کسان پروبلل والا رسول بنده پا ده ترغیلو سینا ننکڑو بیا سر او در والا رسول داردائی نشو دیم را ویشتاو و دا سی پوینه شلاتو پاتو بیا او درو تشیده او درو گلونی نورا چول نی منی ورا چول نی اهلا و سهلا و مرحبا ورطویل پشارخو گلون و منی وی و اهلا و سهلا وی زکا چه دیه دی جنت مشتاق چې د خلق جنت ته لور شي آخرت یې جوړ شي نانا بیا سره ودرو تشي دا کوړی وشتلې ته سره ودرو بیا په کوړی بیا رب کائنات ته انتقام مخستل د پورا فرشتار لجلا اے الله رسول کا خوش دی د طیف غرینا پر ملاو کو ختم یې کړ مو تو نبی تا ګورا چې نا کدا نه دغه په بل بچی شو دا خلک جاوې دین کای معاف کایې محمد مصطفی خود طائف مشرکین معاف کړی دي نن موږ مسلمان پښتنو خصوصا موږ پښتنو یو ورر بل ورر ته معافي کولې ته تیار ده یو ورر بل ورر ته معافي نه کوي بچای پلور ته معافي نه کوي پلور بچی ته معافي نه کوي مې زای سره کیلو من دی مې زای مې ته د عزت مند مش په سبند لاګي آی مشته څه خو د هغه چا امتیونی چې طائف مشرکین یې معاف کړی دي طائف مشرکین یې معاف کړی داغا چاو ماتیونی عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین چه کلا مرشد دو بچائی و عبداللہ صحابی و غلا رسول ترو گئی چه دا اللہ رسول بابا جی میں وفات شد وی دا اللہ رسول کہ تو دا خپلا کورتارو کی چه میش پدا چه کپانو ورگی ایک صحابی دا خوباتا و جالا و سا عذاب ورگئی کی ریشی چه دے دے وجنا اللہ رسول خپلا کورتاو ورگنا چه دائی بیا ورته ویل چې کله چې برابري وشي به مو خبر کړي زه جنازې ته ځم الله رسول ته ویل چې به جنازې ته ورسې الله رسول ته چې رغه د جنازې ته ورسن عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین جنازه ته یو راشله الله رسول ورته ودرېد جنازې ته عمر وی چې زور مخششل ولا رسول ته مخې ته ودرېدل مخ ورته ودرېدل دې الله رسول دا په چا ویلوړې
په چا ویلوړ یې پیژنې نه دا کړي دي 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 والله رسول ورته خندل د ډېرې خبرې وکړلې عمر الله رسول دغسې ورته خندل الله رسول ورته وویل چې عمره مو ته رب اختیار وکړه چې که مغفرت ورته کوې او که نه کوې چې اویا وره ورته وکړه زه یې نه معاف کوم که مو ته پته وه چې په اویا وره نه زیات ورته وکړو بیا یې معاف کوي وی مو په ده نه زیات دی الله نه معافي ورته غوښتې وه چې الله یې معاف د چا ته دا رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی سره ورته ویل چې عمره څنګ ته شه څنګ ته شه دی مونه د دې خبرې جرأت مه کوه د هغه نه باندې جنازه وکړه عمر وی چې زه وروسته په دا خبره ډېر خفه وم چې موږ څه چې د الله رسولو میون الله رسولو د الله په میون شمو د دغې خبرې چې په هغه خپلې کړلې باندې زه خفه وم چې دا خدام مو څه وکړو چې داسې مې نه وه کړې وایي چې څه وخته تېرېدلی وي چې ایاتونه رانازل شول والله ورته وویل چې ای د الله رسوله د منافقینو په جنازه باندې چې وندرېږي د قیامت رسه د عمر په خبرې باندې الله فیصله راغله هغې نه بعد الله رسول نه ده په ویلوړو داسې د موت د رسول اخلاق وي داسې اخلاق یې غاله راویسته شو فیصله وشوه چې لوس ته یې کاټ شي کله جلات ته لوس کښېږدو الله رسول ورته وکتل کنې الله رسول په ژړو لګیا شو صحابه ورته یې د الله رسول غل ده تاسې فیصله وکړه وی چې که غل ده د مخه امتي ده زه چې ورته وګورو د ده لوس کټ کېږي مونه مې سرنګې برداشت کړي موتو د هغه چا امتیون وي چې غلې د پوره عشق ته یې کړي وي موتو چې هغه چا امتیون وي ډېره غاټه معافي یې کړي وي او نن موږ دومره ته رسېدلي چې یو ورځ بل ورځ ته معافي نه کوي یو ورځ بل ورځ سره په سینه شي حسد کینه بغض ګرځوي وایي زه ته باندې دا ډېر غټ کمایي ده د میش په معاشره شي الله تعالی دې په خپل فضل سره او په قدرت سره لرې کړي به هر حال عزتمند محسوسولو مې د میش په معاشره شي دغه شي کمایي ده یاره الحمدلله مدرسې جماعتونه هر څه خو د خدای دپاره چې موږ دغې ته ور فکر کړي چې دا د صوفه چار دو دا اعمال دي دغه سره الله راضي کېږي خپل ښکلي اخلاق جوړ کړي نو دغې دپاره به ټول نیتونه کوي انشاءالله